دا مسافر د خپل وطن ته په جوړې باندې ځي مړه په دومره خوشحالۍ باندې ځي لکه توتیان دې په سیالۍ باندې ځي د خیاله داسې قدمونه اخلي لکه خارو ته په بلې باندې ځي په جاز کې دومره خوشحالۍ کې کینی لکه د ناوې په ډولۍ کې کینی په پیښور د جاز اوچت ورسي لکه سړی ته په جنت ورسي د خپل وطن ته سلامت ورسي خپل بچو له امانت ورسي بیا دې بچي ورته جولۍ کې کینی لکه د ناوې په ډولۍ کې کینی بیا د چم د سو یاران راشي یو څو سپین ږیرې مشران راشي بیا د چم د سو یاران راشي یو څو سپین ږیرې مشران راشي نو ډېره مزه کې دي دوستان راشي دی ورته داسې ګیر چاپېره ګوري لکه وزیر د اسمبلۍ کې کینی لکه د ناوې په ډولۍ کې کینی واه ونه کې او او چوټي پوره شي بیدبی د ما پی میا صاحب دې کې بیا د تویم د څه چل شوی دی وایي د چوټي پوره شي دوباره راوځي د کور رسم زره زره راوځي یو څو ملګري ورسره راوځي د خپل کور په دروازه راوځي د کور بندیانو پسې داسې جاړي الله دې نه کړي لکه د ده د جنازه راوځي ګاډي کې کیني خو بس سم په ناچارۍ کې کیني لکه د ناوې په ډولۍ کې کیني وی غاړه یې راکړه په جړا کې راته داسې وویل په کلي نیمه روټۍ خوند کې خو سعودي ته مزه نو ګرانو پښتنو ورونو ما دې رادونه پر پړه تاسو ته بیان کړه دا راتلو نه ده ښه دا د راتلو په دې یو کړۍ کې زما مقصد و میا صاحب راغلی دی تقریبا 4 میاشتې پس واپس راغی خپلې ډېرې ته دې به ډېر خفه خو زه ډېر خوشحاله یم ځکه زما مقصد راغلی موږ سره به کېناستو دې به راغی زموږ خواله نو موږ یې لږ شاړ کړو ډېر خواږه دوستان پښتانه را سره ناست یو هر یو پښتون زما زړګی دی واه نه کوي هر یو پښتون زما زړګی دی که پیښورې که کابلې دی جاړو بنه وطن پردی دی جانان د بل د خولې سړی دی ربه زما زړګی ته صبر کې ماینه بیا صاحب نه څنګه ته راغلی خفه خوشاله نه بس خوشاله حال دی خاموشي نه ماته اندازه کېږي مینوال به مو وي مسافرۍ نه بغیر نه کېږي بس دا خو ښکلی ملک دی زه مړه الله دې کامیاب او خوشحاله ساته سره مسافرۍ چې ده دا ښه شی دی سړی په پردی صحیح وروي دغه ټپیزه پښتنو ته ډالۍ چې مسافرۍ په بېغمۍ کړه زه پښتنه یم په نامه دې ناست بری